دا قسم په الله باندې کوم بیگانه ابل شپه مال خو بیا نه راته زمون په کلی کې یو زنانه چې ډېر منځګزار او دارنګ تاجد گزار دا خبره زه پر اکثر بیاناتو کې کوم د غریبانو له خیال ساتي ښه دا مې وایي چې زه موړم کنه یو هر سړی موړلې زما بچي موړلې یو هر سړی بچي موړلې دا مې وایي لگ احساس پزان کې پیدا کړي دا زموږ د دین حسن دی زموږ د دین خاص دی خپل گاون کی معلومات کوي نبی صلی الله علیه وسلم چې دومره سخت خبره کړي او قسم کول الذی نفس محمد بیده قسم په هغه ذات چې نفس ته محمد صلی الله علیه وسلم په لاس کې درې کرته قسم غوړو ویل مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی هغه سړی چې هغه شپتی رکی په مړه خېټه باندې او خوا کې گاونډي نار شپتی رکی دا مؤمن نه دی دا سخت خبره ولې کړي و د غریب احساس وسره یې کنه زرتا قسم په الله باندې کوم بیگانه ابل شپه مال خو بیا نه راته زمون په کلی کې یو زنانه چې ډېر منځګزار او دارنګ تاجد گزار خزه ده خاوند د کمزور دی او بیمار دی او وسه د محرم د عاشوري روزه نیولې و د غریبانو خدا سي برداشت پکې الله یې خودره دي چې نارش په تیرې هو چا دغه نه کوي زمونږ یو سیدر رشتہ دارو ناغي کې سکړو او زمون کور کې خلکو ماته قصه وکړه مال بیا خوب دراتر ډېر غم دراسه چې وې زمون په گاوند کې دغه زنانه و نو داغي په کور کې اکثر څه نه وي مونږ ولا اتفاقی طور باندې د عاشوري په ورځ باندې مونږ ولا خوراک ولې وکړتا ما خام ټیم کې نو کم هغه ماشوم دومره ماشوم نو غټل کو هغه چې وای ما ولا خوراک وروړو دی تش دسترخوان غړولې تش دسترخوان نو دا زنانه اوس ماشومان اوس د درې ورسناستي نو دعا کوي لاس پورته کړي د روجمات ټیم دی ښا د روجمات ټیم دی دې خبره احساس وکړي ښا تاسو دا اوس د محرم کې لاس پورته کړي دعا کوي چې ما وکتل دسترخوان تش پروت دی نو خوراک وروړو دغه زنانه ډېر خوشاله شو چې دا د الله فضل او چې دلته خوراک راغی موږ دا دسترخوان غوړولې موږ ویلو چې کچا خوراک راوړو روزه په ماته کو کچا خوراک رانو جو به اوس کیسته په پریوزو کیسته په پریوزو کچا خوراک رانه وړو خو خرج ول تاسو خوراک راوړو ویل تش دسترخوان غوړی په دې امید باندې چې څوک په خوراک راوړي لاس پورته کړی الله ته دعا غواړم په دغه ټیم کې او شاته خپل حل نه وي چې مونږ وږي سوال نه کوي د غریب کله تاسو کوی خیر دی غریب احساس لږ سره پیدا کوي خیر دی اسی په ایمان یې وي استغفر کور والا د استغفر واړه تنکی بچی دي چې هغه تک شانت نارو د شي نستا پړ څه تیریږي دربل بچی د دې احساس تاسو نه پیدا کیږي د دې غم تاسو نه پیدا کیږي قسم په الله چې مال بیا خوب نه راته ډېر ټیمه پوري چې دې غریبانو باندې نور څومره ټیم تیر شوی دا خو اوس موږ ته معلومه شوه دې به څومره نارې شپې تېرې کړي نو عرض مې دا کاوه زمارو چې پټ یو نیک عمل کوئ نو د غریبانو کله خیال ساتئ